ساتنه غواړي بیا رغونه غواړي لاس ته راوړې بارمرانه پالنه غواړي غم د ځان نه دی په ټولنه کې د تورې تیارې پوړ زموږ غوښتنه یوه دا ده ورسنۍ ته ټولې دنیا ته دا یو جنګ دی موږ د دې خپل جنګ د داسې کسانو مخنیول چې په هره طریقه باندې انشاءالله زموږ د مشرانو هدایت دا دی چې موږ به دغه انشاءالله د دې مخ نسو د ټولنې هغه برخه چې د ټولنې هر وګړي ترې بد ذهنیت اخیستی تاسو یې په لیدلو څومره ځورېدلی معتادین بسیار یعنی نظم بخی خراب کرده بودن کلی مشکلات بود کار را نکرد جزی نکرد از دوره که امارت اسلامی آمده توکل به خدا که هیچ کدام مشکل نیست دلته داسې یو حالت و د پلسوفته چې خلکو ته پلسوفته نه واقعا پلسوفته و تغییرات مثبتی را در بخش مواد مخدر آورده اولش در زمان سابق که بود ما زمینی به خوبی تیر شده نمیتونستیم شاید تو که اوس الحمدلله په 100% کې 90% بند سوي دي نشه د ژوند تر ټولو تیاره چاپریال دی چې په تیره دوره کې دې چاپریال ته په زیاته پیمانه سره زمینه جوړه شوې وه چې په یو شعاري ډول یې د پاکولو نارې وهلې خو کله چې د اسلامي نظام د حاکمیت څپې په ګران افغانستان خورې شوې د هېواد د نورو پرمختګونو ترڅنګ د دې ستر ناورین او بدرنګه چاپریال د له منځه وړلو لپاره بنسټیز ګام پورته شو چې هغه له سیمو څخه په نشهیي توکو د روږدو کسانو ټولول و درملنه او څارنه یو د بل په وړاندې لازم او ملزوم ګڼل کیږي هر ناروغ یو پاک او سالم چاپریال ته اړتیا لري چې ترڅو ناروغ ځان د روغتیا په هنداره کې وویني نو په همدې تړاو د روږدو کسانو لیږدول هغه ځانګړي چاپریال او روغتون ته چې د اسلامي امارت له لوري ورته جوړ شوی اړین و زخمی زخمی وجودی ښه درملنه غواړي پر رب توکل پکار دی چې خدای ته ژمن پاتې شو بیا بله هارې بریا نه برخمن پاتې شو پر رب توکل پکار دی چې خدای ته ژمن پاتې شو بیا بله هارې بریا نه برخمن پاتې شو په حقانیت به مو بیا ټوله نړۍ پیژني صرف چې خپل ضمیر تا کله پتمن پاتې شو هېواد ساتنه غواړي بیا رغونه غواړي لاس ته راوړې بارمرانه پالنه غواړي غم د ځان نه دی پکار دی غم د هېواد غم د ځان نه دی پکار دی غم د هېواد دغه برنامه په اصل کې یو دوامداره برنامه ده تر هغې پورې چې د موږ هغه هیوادوال چې تازه له احتیاط څخه رغېږي دوی درملنه کېږي او یاد کسان په دغو مراکزو کې موجود وي د فني او حرفوي زده کړو مراکز به د دوی پر مخ باندې پرانیستي وي او دوی ته به زده کړې ورکول کېږي خو اوس دپاره چې موږ کوم اقدام کړی دی زه انشاءالله امید لرم چې دا به بیا په آینده کې دې ځای ته نه راګرځي موږ د عملیات د یو وار دپاره نه وه او نه د یو وار دپاره موږ دا کار کړی دی نو موږ کوشش کوو چې یوازې پولیس سوخته نه په ټول افغانستان کې یو معتاد موږ سره په ښکاره پاته نه سي
تاسو ته خو ټولو ته معلومه ده چې د امیرالمؤمنین د پیغام په اساس باندې چې په افغانستان کې باید نور مواد مخدر استعمال او کښت او خرڅلاو او استعمال د ټول مثلا باندې د هغې د فرمان په اساس باندې موږ بس مشرانو تصمیم ونیوه چې دا کسان راټول شي. زخمي زخمي وجود ښه درملنه غواړي. زمانی که سال بدن را چک میکنیم باید از سویچش چی باشه؟ روشن باشه یا کدام لاین در خود بدن زیاد شده. د دې ترڅنګ چې یو شخص ټولنې ته د روغتیا او روغ صحت سره وړاندې کیږي هغه باید له ځان سره یو څه درمل ولري چې د یو څه وخت لپاره ترې ګټه واخلي. د اسلامي امارت له لوري یادو ناروغانو ته نه یوازې چې درملنه په پوره قوت او ډاډ سره کیږي بلکې دوی ته داسې درملنه او دوایي ورکوي چې د دوی سره به په همیشه توګه مل وي چې هغه د زده کړې او ښه ذهنیت ورکولو درمل دي. اعتیاد یک مرض دورانی است. هر قدری که مریض شامل برنامه باشه، برنامه ریزی داشته باشه، با روانشناسش به تماس باشه، میتونه دوران تداوی خود را زیادتر بسازه. په ټولنه کې سالم شخص هغه وخت د ویاړ احساس کوي ترڅو په ټولنه کې د یو مسلکي شخص په توګه ژوند ترسره کړي. دا هغه کسان وو چې په ټولنه کې د یو انسان په سترګه نه ورته کتل کېدل بلکې اوس په ډیر ویاړ او مسلک سره په ټولنه کې د یو کاریګر او مسلکي شخص په توګه دنده مخته وړي او خپل اولاد او کورنۍ ته د یو سالم شخص په توګه حلاله نفقه ګټي. الحمدلله شکر میکنیم و تشکری میکنیم از امارات اسلامی که ما را کمک کردن و دیگر برادرای ما را کمک کردن و ما را اینجا آوردن. الحمدلله صحتمند شدیم. قبلا در بیرون بودیم و چون سر ما کس تداوی نمیکرد و سر امراض نیشه و مختل بودیم و زیاد در تکلیف آمدیم، اما شکر وقتی اینجا آمدیم الحمدلله صحتمند شدیم و بسیار زیاد راضی هستیم. My message for all world community is to put their special attention for eliminating drugs. Drugs kill not humanity, and drugs kills all nature. Drugs has effect on every individual country and every individual person. If one person is sick, all people around the world are sick. دا هغه واقعیتونه و چې په ټولنه کې یو مشال بل کړی او د یوې کورنۍ ژوند نه بلکې د زرګونو افغانانو په کورونو کې د ژوند کولو هغه ډیوې بلې کړي چې د دوی په فکر او ذهن کې هم نه وو. د نشهیي توکو کوم مصیبت او مشکلات په خپله کابینه کې امیرالمؤمنین صاحب سره وزیر صاحبانو په دې باندې بحث وکړو. د ډېر بحث نه وروسته امیرالمؤمنین صاحب په حضور امیرالمؤمنین صاحب وویل چې د دې فکر ما کوئ چې دا موضوع موږ سیاسي وګرځوي یوه ګټه ترلاسه کړي. خدایي امر دی دغه نشهیي توکي حرام دي. چې یوازې اسلامي امارت باندې هم بوج سي کېدای سي نو دوی دې موږ سره په دې هکله همکاري وکړي، خپل په کورو کې دې دا معتادین وګرځوي، هلته دې کښېنوي او دوی ته دې نصیحت وکړي د علماو په ذریعه دوی دې خپل معتادین اصلاح کړي چې څونه هر کورنۍ خپل یو معتاد اصلاح کړي نو دلته په ښارو کې بیا معتادین نه وي او هغه معتادین چې هیڅ سرپناه نه لري، کورنۍ نه لري، د هغو به موږ انشاءالله چاره وکړو او موږ راټول کړو. خو ډېر معتادین د ډېر مالداره کورنۍ سره تعلق لري او د ډېرو ښه غټو کورنۍ سره تعلق لري، هغوی دې خپله دا بوج پر ځان راولي، نور جامعه دې نه په خرابوي. په همدې اساس باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د هغو ځوانانو لپاره چې د هغوی زده کړې او تعلیمات نیمګړي وي یا د ځوانانو ته د فني حرفوي زده کړو برنامې په لاره اچوي تر څو له دغې لارې یاد کسان په مهارت او مسلک باندې سمبال شي چې په راتلونکي کې د کار په بازار کې دوی په اسانۍ سره کار بازار ته جذب او د کار څښتنه وسی. مواد مخدر که هست که یک چیز است که همه بهتر میدانند که چیز است که مضر است بر جامعه، بر هر فرد که در این راه قایم میمانه مضر است. چیز است که خانه یک انسان خراب میکنه. زمانی که ما از این ساحه تیر میشدیم بسیار یک جایی بود که بوی و تعفن و بسیار دیگر یک جایی بود که هیچ دل آدم نمیخواست که از اینجا تیر شود. نه تنها بوی تعفن بود بلکه حتی مردم آزاری همین دمی ساحه بود
از دوره که امارت اسلامی آمده توکل به خدا که هیچ کدام مشکل نیست. حال فعلا ساحه امن شده، پاک شده و بسیار خوب شده، بسیار یک دستاورد خوب است و ما امیر میخوایم که ادامه بتن، اینا ادامه بتن که بیشتر دیگه یک زمان شود که 100% این مشکل ما حل شود. از اینکه بیاین در این کارا دست بزنن، برن ورزش کنن که یک افتخار داشته باشن. بسیار زیاد سوارا میره، چرا که معتادین اینجا بود که اینجا بود بغله و 20 کلشان کود بودن، ششته بودن، مردم خیلی به تکلیف بود. هر سو نمیدیدی که معتاد افتاده بود، چتل مردار میگشتن و کلشان هر سو. بسیار تفاوت زیاد زیر پول سوخته، الیال اون گلاره ماندن، بدن مردم تفریح میگه، جای تفریحگاه شد. معتادین بسیار همی نظم بخی خراب کرده بودن، بزی میکردن، دکاندارا ازشان به تکلیف بود، کراچیوان ازش به تکلیف بود، کل مردم خوشه، فامیلاشان به تکلیف است، برادراشان به تکلیف است، مادراشان به تکلیف است. اینیا جلوشان گرفته شد. یعنی خواهشم است جوانا به درس تعلیم خود کنه، ورزش کنه، در پالیش بره کار غریبی کنه، کار میگن نه ساعت چرا یک کارتن تخمه بگیره تا بگاه ساعت برش میمونه. اگر کار کنه بسیار کاری خودش کنه. دیگه مردم آرام آسوده بیادر، مردم مردی کار بسیار جدی کار کرده، بسیار جدی کار کرده، کاری خوب کرده. در این تخمه کم کرده، انشالله دی کباب کشی کنه که کم شاید بیادر مردم خیلی در تکلیف کرد. شکر دولت اسلامی بسیار به اینجا کشید کرده، بسیار کرده. خدا عزیز کباب قوت دیده، خدا عزیز تمام کمان نایی دیگه که یعنی مسئله را گم کنه بیخی، یعنی تخمه گم کنه بیخی، انشالله گم شده. جوانا سیاد مردم برادر کار کنه، غریبی کنه، مکتب بخونه، برادر ماموریت بره، در مالینی بره، هر چیز بره که مثال یا 100-500 پیداگر بشه در روز اونو خیلی دیگه ماباد میشه، دولت ماباد میشه، موضوع هم خوش نباشی، کل مخلوق خوش میباشد میکنم. دلته داسې یو حالت و پلی سوخته چې خلکو ته پلی سوخته نه واقعا پلی سوخته و ځکه هغه کسان دلته ول له کور نه تقریبا 10 کاله 12 کاله لرې صرف خپل فامیل هم داسې فکر نه کوي چې دوی ژوندي دي. حتی سیاسر یې 5 شپږ دنې تر 10 پورې تعداد سیاسر یې وړکي ماشومان سره فامیلونه متاثر یا په خارج کې یا دلته د افغانستان د لحاظ سیول فعلا ډېر بد وضعیت و. حتی دلته بعضې ملګري موږ ستا دوستان دغه خبرې کولې چې دلته موږ کلي تېرېدلو تیږه یې په لاس کې ولې ویلې چې یا پیسې راکړې موټر شیشه دې ماتومه، ځکه دغلته هر رقم خلک دي، پښتانه هم سته، ازبک هم سته، ازدري هر رقم سته که نه. نو الحمدلله چې کوم دغه زموږ ازراګان ورونه چې دي یا ازبک دي یا دغسې موږ سره کوم یعنې کوم وخت همکاري کړې ده تر اوسه پورې، هر وخت دغسې مثال کوم همدا کې مشکل هم یې موږ ته راغلي چې دغسې یو قضیه مې ولیدله، یعنې د شک په لحاظ هم یې یعنې دوی موږ ته راوړاندې کوي. نو الحمدلله ولس زموږ همکار ده، موږ د ولس ولس د موږ ده. هېڅ وخت دولت ولس سره بېلتون نشي راتلی، ځکه موږ د ولس سره جګ سوي یو، موږ هم همدغه خاوره کې راوړل سوي یو، همدغه خاورې بچیان وو. هېڅ وخت نه دښمن هېڅوک نشي کولی چې د ولس او د موږ ترمنځ فاصله ایجاد. واقعا امارت اسلامی در این 3 سالی که حکومت کردن بسیار یک دستاورد بالایی را در بخش مواد مخدر داشتند، به خاطر که همین معتادین در تمام همین ساحات شهر کابل بود. مشکل دوران جمهوریت احتمال خیلی زیاد همین فساد اداری، همچنین بخشای چی بدن که مواد مخدر را جلوگیری نمیشد. از پیام ما به عنوان یک شهروند عادی افغانستان از جوانان خواهش میکنیم به مواد مخدر رو نیاورند که خود نه تنها بلکه برای خانواده خود و تمام جامعه هم مضر است. اولش در زمان سابق که ما زمینی به خوبی تیر شده نمیتونستید. این موتورها در لب سرک میتونن شای موتر میزنن که میشکسن یا پیسه بده یا میشکنن. دیگه اگه شب نو وقتر تیر میشیم لوچمو میکنن، پیسه ما رو میگیرن، کشون جن میکردی هم بازو بدی نمیکردی هم بازو بدی. دیگه پیام همیست که تا میتونن از همین چیزا دوری داشته باشن خوبتر است و بگاه چیز ورزش اینا رو بیاورن. حالا فعلا ما میبینیم که دولت امارات بسیاری از این جمع کرده و بردنشان به شفاخانه ها که ما دیدیم در شفاخانه پلچرخی شده کجا دیگه 100 بستر 1000 بستر اینا رو تداوی میکنن. امید ما همیست که پس که اینا مبرن شفاخانه بخیر پس دوباره به عملشون گرفتار نشن و فامیلشان و مردم اول از اینا همکار باشه، کمک کنه، پس دوباره اینا با او مواد رو نبرن، تشویقشان کنن، کمکشان کنن به کار مشغول شوند که دیگه دوباره به کار رو نبرن. اسلامي امارات الحمدلله په دې درېو کلو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. د مخکې تاسو چې پوهېدئ چې په دې پولیسوفته کې دغسې حالات ورسره ډېر
ځوانان دي مونږ تاسې په نشه یي توکو باندې مبتلا و سره ډېر کم سنده ځوانان و دي مونږ تاسې هېواد خارج هېوادو ته لاړل لکه ایران نورو هېوادو ته داسې لاړل هلته باندې نشه یي توکو باندې اخته شول او بیا به دلته راغله سره نو په دې دریو کلو کې اسلامي امارت په نشه یي توکو کې ډېره راسته لاوړنې درلودلې دي سره نشه یي توکي اوس الحمدلله په 100% کې 90% بند شوي دي نو زه دغه هیله لرم د خلکو نه چې اسلامي امارت سره په نشه یي توکو کې نور همکارۍ سره اسلامي امارت سره همکاري وکړي چې دغه نشه یي توکي او دا زموږ ځوانان پرې اموخته نه شي او دا ورک شي سره مکمله ورک شي نو زه خپله د ځوانانو نه دغه هیله لرم چې نشه یي توکي ونه کاروي او خپله آینده خرابه نه کړي سره خپل درس او خپل ژوند ته توجه ولري سره قدرمنو لیدونکو دا د اسلامي امارت د پرمختګونو یوه کوچنۍ بیلګه وه موږ به په نورو راپورونو کې د هیواد نور پرمختګونه هم تر تاسو پورې در ورسوو د یوه آباد او ودان افغانستان په هیله وجودي خطر ملنه غواړي